مخ د پښتونخوا په مېکتون یما پښتون یما پښتون یما پښتون یما. السلام علیکم دوستانو، په دې هیله شروع جوړ او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. نن تاسو ته د 29 د می یا د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. په دې هیله چې یوه ورځ موږ ژبه هم لکه د نورو پرمختللو ژبو په شان او یو لوړ مقام او لوړ ځای ولري. دوستانو، نیلسن منډیلا وایي چې که موږ له یو چا سره په پردۍ ژبه باندې وغږیږو نو زموږ خبرې د هغه تر غوږونو رسیږي، خو کله چې موږ همدغه خبرې د هغه په مورنۍ ژبه باندې وکړو نو دا خبرې د هغه زړه ته پرېوځي. کله چې هم موږ د ژبې په اهمیت باندې غږیږو نو ورسره خامخا دا ذکر کوو چې د مورنۍ ژبې اهمیت ورسره هم چلند همدارنګه دا هم ورسره ذکر کوو. دوستانو، مورنۍ ژبه د یوازې د کلماتو یا د جملو ټولګه نه ده. مورنۍ ژبه زموږ د خیال ژبه ده. موږ په مورنۍ ژبه باندې خیالونه وینو. مورنۍ ژبه د خوبونو ژبه ده. مورنۍ ژبه د کلماتو په مختلفو اوډون سره زموږ په ذهن کې تصویرونه جوړوي. بیا دا تصویرونه په خوا په خوا چې سره کېښودل شي یو هنریت رامنځته کوي، او همدارنګه کله چې دغه تصویرونه په ښه ډول سره او په ښه او په مهارت سره موږ دغه تصویرونه خوا په خوا کېږدو نو شاعریت رامنځته کوي. خپله شاعریت زموږ په دننه کې احساسات راپاروي. دا احساسات یوازې د کلماتو د تصویرونو په مرسته باندې راپارېږي. د دو کلماتو زور دومره ډېر وي چې د پرته د قوم باذن الله له ویلو څخه زموږ په وجود کې مړه شوي احساسات په غورځنګونو راولي. دوستانو، مورنۍ ژبه غني خان ته د ژوند سرور ورښیي، همدارنګه حمزه بابا ته د سترګو ښکلا ورښیي. کله چې دغه مورنۍ ژبه په احساساتو کې راشي بیا خوشحال بابا ته له کندهاره تر اټکه د غورځنګونو او د ترانو د هیوادنۍ مینې د ترانو د ویلو لپاره کلمات په لاس کې ورکوي. مورنۍ ژبه رحمان بابا د تصوف په ټال کې زنګوي. همدارنګه د ستر کاروان لاپې د بې کوره مرغیو لپاره په چنار کې د ځالې حیثیت خپلوي. که داسې وانګیرو چې له امیر کروړه تر پیر روښانه، له پیر روښانه تر خوشحاله، تر رحمان بابا، تر حمزه بابا، تر ستر کاروان او تر غني خانه پورې که څوک همدغه مورنۍ ژبه د دوی څخه واخیستل شي څه به پاتې شي؟ امیر کروړه څخه به د سند اتلولي پاتې شي، د هند و سند اتلولي پاتې شي. له خوشحال بابا څخه به د تورې شرنګ ورک شي، له حمزه څخه به د سترګو خوږوالی ورک شي، او همدارنګه نه به احمدشاه بابا د پښتونخوا د غرونو لیونی شي او نه به د میرویس نیکه په مټو کې د ګورګین خلاف د تورې پورته کولو میړانه او جرأت پیدا شي. حمزه بابا به نه د سترګو په خوږوالي پوه شي او رحمت شاه سایل به د پښتنو سترګو جنون له لاسه ورکړي. همدارنګه دا هم د یادونې وړ ده چې ژبه یوازې د زده کړې او یا د پوهولو او راپوهولو وسیله نه، بلکې ژبه د شخصیت جوړونې ستر عنصر بلل کېدای شي. احمد شاملو ایرانی لیکوال وایي چې له ما څخه څوک زما مورنۍ ژبه واخلي نو په لومړي قدم کې ما ته څو سوالونه پیدا کېږي. زه څوک یم؟ زما هویت کوم دی؟ زما افکار کوم دي؟ او زه څنګه کولی شم خپل ځان ثابت کړم؟ واقعا دا د ژوند او د یو انسان هویت او شخصیت جوړوي. کله چې دغه شان له منځه لاړ شي نو د هغه هویتي او شناختي او همدارنګه په شخصیتي برخه کې ستونزې او مشکلات رامنځته کېږي. د دې مشکلاتو اساسي علت د مورنۍ ژبې نشتون دی چې هغه په کوچنیوالي کې له ښوونځي نیولې تر محیطه او همدارنګه په نورو ټولو وسایلو کې د ژوند په ټولو چارو کې د مورنۍ ژبې نشتون دغه هویتي او شخصیتي ستونزې په راتلونکي کې یو شخص ته وړاندې کولی شي او یو شخصیت ورسره کاواکه شخصیت جوړېدلی شي. د یادونې وړ ده که چېرته پښتو ژبه
داسې نوې ژبه وه او د هغه له لاسه ورکولو سره ښایي موږ دومره زیان نه و لیدلی. خو دا په داسې حال کې ده چې پښتو ژبه ډېرې لرغونې او ډېره له پخو اساساتو څخه پاخه بنسټونه او اساسات لري چې حتی کولی شي له شته مروجو د شاوخوا د ګاونډیو ژبو څخه تاریخي قدامت هم ثابت کړي او ثابت کړی هم ده. په یوه لیکنه کې د ارواښاد صدیق الله رښتین وایي چې په هغه وخت کې چې د رښتین صاحب ژوندی و هغه تحقیق کړی و چې یوازې د پښتو ژبې 400 شاوخوا کلمې په فارسي ژبه کې په ورځني ډول باندې استفاده کیږي. د علمي برخه یې هغه بلې خواته ده چې هغه اوس د فارسي ژبې ویونکي اصلا دا نه حس کوي چې دا د پښتو کلمې دي او که د خپله د فارسي اساسي او اصلي کلمې دي. همدارنګه د پښتو ژبې ریښې په عربي ژبه کې هم پراخه دي. د عباسي خلیفه مهدي په وخت کې د یو شاعر شعر دی چې نحن الشهاريج ولا اولاد الدهاقين چې دلته دغه شهاریج کلمه له خارج کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خارج هغه چاته ویل کېږي چې په ښارونو کې ژوند کوي. دا چې په عربي ژبه کې شین نشته هغه یې په شین تبدیل کړی ده او چې ځې نشته هغه یې په جیم باندې تبدیل کړی ده. د فارسی ژبې نامتو شاعر خسرو بلخی وایي جز بدین اندر نیابی راستی شد دین حسن کوټوال. دلته دغه کوټوال لفظ سوچه پښتو لفظ دی چې مخکې د یو ښار حاکم ته به کوټوال ویل کېده. دوستانو دغه دوه کوچني مثالونه وو چې په عربي ژبه او فارسي ژبه کې د پښتو د سوچه ژبې لغتونه ورننوتلي وو. که څه هم دغه سلسله دا ډېر یو تحقیق ته اړتیا لري او په راتلونکي کې انشاءالله په دې اړوند باندې موږ د یو ځانګړي ویډیو جوړوو ځکه چې دا په 2 شعرونو کې نشو راټولولی. دغه صرف د اشارې لپاره و. نننی پروګرام زموږ د پښتو ژبې په د اهمیت او د ریښو د ژوروالي په اړه باندې و او همدارنګه د مورنۍ ژبې د اهمیت په اړه باندې و. په دې هیله چې پروګرام مو خوښ شوی وي او په راتلونکي کې د لا ښو پروګرامونو د جوړولو لپاره په ایمیل کې موږ ته ایمیل وکړئ، خپل وړاندیزونه او نیوکې موږ ته راولېږئ. انشاءالله منطقي نیوکې او وړاندیزونه به موږ خامخا ستاسو په فرمایش باندې هسې جوړوو لکه څنګه چې تاسو غواړئ. تر بل پروګرامه او بلې ویډیو پورې مو پر ویاړلي او مهربان خدای سپارم. په مخه مو ګلونه.